د ده نن 24مه ورځ ده او دی واپس رانلو چې ظالمانو رانه اړخته کړی دي. ستا انتظار یا اوجي بسم الله الرحمن الرحیم. وی د کونډې زویه څه خو بویه مشرانو به دا متل کو. قدرمنو د کونډې زوی دی وقار دی او ډېر څه کوي. ما ته ګوډه مزدوري او سره تړلې درې تر سره یو مور او د بړه ګلاله. قدرمنو روکته خبره ماشته ورسېده چې زوی د کونډې وي او کاته همدغه یو اوښ کیتی او هغه هم روک شي نو بیا تاسو په خپل تصور وکړئ چې په مور باندې بس تیریږي. قدرمنو په کور کې چې درې څلور کسان وي نو نه ډاډه وي یو ته مخکې روشي شي په مسافرۍ شي نو د کور سلسلې روان وي خو چې کاته یو ډکي ته وي یو بچنګي ته او د کونډ همدغه اسرې شرالوي کی او بیا د کور ساتي. قدرمنو یقینا چې مور ډېره خوشحالېږي چې الله زما شهزاده لري. خوري څنګه جی زه یو کونډه یم کونډه ښځه یم. زما په کور کې 2 لوریانې دي بلې او یو مې دا زوی د هغه یو مو د الله سره به او یو مې دا زوی زمونږ د کور وسیله به جی بس زما دا زوی د کور نه وتېدي د ده نن 24مه ورځ ده او دی واپس رانلو چې ظالمانو رانه اړخته کړی دي. ستانه بغیر به د شپې ورځې سبا کی جی بس مونږ سهار شي ماښام شي مونږ داسې ګېټ ته ګورو چې اوس به راشي هغې کې دا 2 ورځې تېرې شوې یوه شپه او یوه ورځ زمونږ د سترګو نه وځي. بس مونږ هم په دې خفګان کې وو همدا خفګان مو دی همدا دغه دی شپې د ورځې مو همدا سوجونه دي او دا خفګان دی چې دی به کله راځي. د وقار پلار کله مړ شوی دی؟ د وقار د پلار دا 3 کال شروع دی. نو څه هغه نیمګړتیا او څه چې دی روغ شه دا بل تکلیف بس دا دونه خفګانونه مونږ دا دی راغونډ کړي ډېرو خفګانونو ډېرو تکلیفونو راغونډ کړي هر وخت د دې دغه خفګان د لاسه بیماران یو. تاسې ژوند کې څه خوشحالي وکړه خور؟ بس چې دغه حالات دی نو څه مې خاوند ساتو لږه هغه هم دونه د کور خیال ډېر نه ساتلو. وقار چې دی نو هغه خو تا سره خو بې مینه وکړه نه ولې به ځي؟ بس د کور نه ووتو نو دی چې لاړ شي دا کور به څنګه چلېږي دا ورته پته وه؟ بس د پسې یو ملګري اواز وکړو 3-4 ورځې وږي مات کړه پټي کې ملګرو ورسره دغه کړ او چې وږي کور ته رادننه کړ د هغې نه پس دی ووتو او تر ننې ورځې پورې دا دی مونږ په دې دغه کې په دې خفګان کې په دې سوجونو چې دی به راشي داسې د خورې دا وخت ستا د خبرې وقار اوري و ته به ته پخپله به وایې راشه کور ته ښه وقاره چې ته هر ځای کې نو خپل کور ته پخپله راشه. مونږ هم په دې خفګانونو کې په دې سوچ کې چې وقار به اوس راشي او په دې کې دا 2 ورځې تېرې شوې په دې زموږ په دې خفګانونو کې په دې سوجونو کې دا د موږ سره ټول خپل لړزان شوي دي ټول په دې خفګان کې دي په دې منډو تړو کې دي چې وقار کوم خوا لاړو. راشه زویه وقاره زویه چې ته هر ځای کې نو ته راشه خپل کور ته پخپله راشه. نصیبه څنګه خیر دی جی ستا خو خورایې دی که نه؟ جی جی
دا چې نشته نو مور خو هم خامخا هغه ته کاتري نو دا څنګه دوی څه حل دی اوس؟ سر جی مړې نشته او جړاګانې دي شپه ورځ او مونږ خپله منډې ترړې تاڼو ته کوټو ته چا نه تپوسونه کوو رابطې کوو چېرې زموږ دا خورئ خو تاسو چېرته لیدلی نه دی یا تاسو سره چا سره میلاو شوی خو نه دی خو بس الله دې رحم وکړي چا ظالمانو داسې غیب کړی دی چې هېڅ څه پته لغه ته یې نه لګي مونږ د پاکستان د ټولو مشرانو نه دا غوښتنه کوو دا مرسته غواړو چې مونږ له دا خورئ دا بچې مونږ له راشي را پیدا کړي راله دا آی جی صاحب نه د ډي سي پي صاحب نه ای سی چو صاحب نه رپورټ هم کړی دی پولیس چاپې ماپې لګوي او خوا بل خوا ګرځي تفتیش کوي کوشش کوي خو بدلا تر اوسه پورې څه معلومات نه دي شوي به وقار چې دی نو دا خواري کښ دی څه کار موزګار جی د خپل داسې یو ټوټه پټې و په هغې کې غنم هم کرلي او اوس یې جوار هم کرلي وږي مات که کور ته یې راوچلولو او بعد د هغې نه بس د مور ته ووي په مخې باندې پوڼې او دانې وې نو د مور ته ووي چې یاره زه مورې دم لازم هلته یو بابا و نو بس واپس د دم نه کور ته نه دی راغلی دا تقریبا 11 تاریخ و د پیر ورځ وه د ورځې د 10 او د 11 په دې درمیان کې دی وتی دی واپس تر نن تاریخه پورې د هېڅ قسمه څه پته هغه ته ونه لګېد د دې لیونو سره څه کوي نو جی بس څه زمونږ خپله مزدورکاره خلک یو خپل بال بچ هم دي او بل طرف ته راته دا خور کونډ هم ده او د دې وړې لوڼ هم دي او دغه بچې هم دی نو هر اړخ ته تاسو ته پته ده جي چې پیسې لګي نو مونږ خلکو نه قرضونه راخلو او هغه پیسې لګیا یو منډې ترړې دی له پې اوړه غلم کو او خپل بچ هم پې ساتو د دې غوښتنه سي څه وي دته دا خو به هم تا ته وي چې پیدا یې کړه سر جي بس د دی خو دغه کاته نه ده چې دا رور سار د کور وځي او زه په ماسخوتن کور ته راشم نو دی په دې تمه چې کیدی شي دا وقار د ځان سره راولي خو جی مونږ تش لاسونه راشو نو کور ته هم د شرمه نه راننوځو اکثر چې تیار اشنا سره په بیټک کې ډډه شو دې ته نشي کتې دې ته نشو کتې جی خوا مو مور مو ده دې خوا مو دا خور هم د مور په ضد او کونډه د بیمارو راغونډه کړې ده چې دې بچو ته ګوري نو بس شپه ورځ د دې جړاګانې وي جي ته وقار ته وې راشه نو وقار خوریا چې زویا ته چې عرض کې نو مهرباني وکړه د خپل کور طرف ته تکل وکړه او د خپلو میاندو خویندو لزان راورسوه ځکه چې ټول میاندې خویندې د اول په لړزان دي کوڅې ته دروازې ته د دی کاته نه وي ګوري چې څوک په ور راننوځي نو د هر چا دا خیال او ذهن وي چې یاره جوړې وقار په کوڅه رادل نه شو خو هغه بل څوک اکثر د تپوس پوښتنې له راځي چې یاره دا وقار کور ته راغلو که نه ستا انتظار یې زم دا دونه وخت په دې خفګانو په دې جړا کې تېر شو چې وقار به اوس راشي کور ته او وقار به اوس راشي جی زمونږ دغه یوه د دې خور مو دغه یوه اسره وه نو مونږ خو ترې بېغمه او کم از کم خپلې میندې خویندې ساتلې خو اوس د هغه میندې خویندې مونږ ته کېناستې او بل اړخ ته د دوی جړاګانې ویر پیټ دی ستا ساستی شته چې اوس یو ساتې د دې خدمت جی مونږ خپله مزدورکاره یو خپل بچي هم دي مونږ خپله هم کمزوري یو نو بس الله تعالی وخت یې تېروي خو ډېر په لړزان او په مصیبت دی جی خپل نمبر لږ ووایه نصیب جی زما نمبر دی 0313 50 70 75 4 یو ځل بیا ووایه وټسپ وټسپ مې نشته جی ما سره ساده موبایل دی او دغه مې نمبر دی جی 0313 50 70 75 4 لاس چې مات شي یې غاړې له راشي دغه غاړه ده صاحبه پلار خو شته نه نو دغه ماما یې دی چې خور سره کېناسته او ویر جړا کوي قدرمنو دا د چاپېرچل یو تکلیف دی یو نیمګړتیا ده چې د عام ولس کیمرا راوچته کړي او قدرمنو تاسو ته کېږي زما نه چا مخکې ډېر تپوس کړي وي ستا په پروګرامونو کې تقریبا 90% پروګرامونه د خفګان وي ما ورته صاحبه په دې سیمه خوشحالي کمه او خفګان زیات دی دلته کې خندنې کمې او جړا زیاته نو دا ضرورت دی زما او ستاسو ذمہواري جوړي چې که چا سره دا کیمرا ده یا مایک دی نو چې هغه مو تکلیف پې کم کړي قدرمنو خندنې خو ډېرې خو دا خندنې ډېرې بې وفایي او زار د اوښکو نه شمه تر له حده پورې دې رسوي نو بهرحال قدرمنو
وقار روغ ته د تصویرانې په ټول پروګرام کې مسلسل چلیدل او په دې پروګرام کې د نسیم بای چې کوم د وقار ماما دغه نمبرات هم چلیږي. قدرمنو بېوسي او نیستي د دې سره خو د دې سیمې بلا خلک په جنګ دي، خو صاحبه چې دې سره دغه دردم مرګر شي نو ملا دله ماته کي کونډې سره سو دغه یو بچی. قدرمنو چې هر چرته تللی الله خو دې راولي، خو چې چرته هم زموږ د غږ رسي او تاسو ته اندازه کېږي چې هر دا وقار نو بچی مونږ چې لیدلی نو ضرور پرې لاس کېدی. وایي د کونډې زویه د خپله زوره څه خبره وایي مور د پسې لیونۍ شوه. بابو را به شي ښه. जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, HPK से 0 मिनट की मसाफत पर, मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब, नज़दीक KFC, रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल, हवादार अपार्टमेंट्स, रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते। जन्नत रेजिडेंसी। Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio, treatments available, chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections। नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037। دا د شمار سونه تور سری دي، دا ټولې دا یتیمی دي. نو قدرمنو دا وګوره دا په برګو کې دا ښکلې چې ناست دي، دا ګوره دا پاکې بیبیانې دي او دعاګانې د دې داسې تور سرو خبرېږي. بیا چې سره د هغه مو تکلیف وتړلی شي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې په دغه درد او ازمېښت کې چې دوی سره څوک ودرېږي بیا ورته دوی دعا کوي چې به چېرته رسي. دا د وقار خویندې دي، دوی اوسرالی نو دوی سره مختصر غوندې خبر کوم. څنګه زویه مونږ وقار پسې ډېر زیات خفه یو، یا الله ته پیدا کړي. آمین ثم آمین. وایې زویه ته څه ویل غواړې وقار ته وایې راشه ښه زویه. وقار ته وایي چې راشي زمونږ ډېر ورپسې خفه یو، زمونږ دا ماما دی مونږ ورسره اوسېږو، زمونږ دا ماما مونږ تر کومې به ساتي، زمونږ وقار ورور دی راشي. تاسو په وقار ګرانې یې نو ورته یې راشه که نو تیز ورته ووایې راشه ښه زویه. وقاره راشه مونږ د پسې ډېر خفه یو او راشه. شپه ورځ ستاسو انتظار کوو. شپه ورځ ستاسو انتظار کوو، راشه وقاره. وایې زویه تیز ورته ستا وازي ښه زویه. وقاره وروره راشه. دا خویندې هم دغه شانتې یادې بیبي؟ دا هم ډېرې خوښې وي، هغه به ورسره ډېرې زیاته مینه کوله، ډېرې خوښې وي. هېڅ چېرته هم نه تلو، شپې چېرته بار نه به کړې. ماما وایه که نه دا خویندې خو به مو بس وقار د خپلو میاندو خویندو سره چې ډېره مینه کوله، هم د دی نه به چېرته تلوم نه. او که دلته مونږ ماماګانو که مونږ کره به هم راتله نو میاندې خویندې به یې د ځان سره راوستې. او دغه خویندې میاندې لکه د دی نه هغه چېرته بار بل ځای کې شپه نه وه کړې، اوس داسې بېدرکه شو چې مونږ یې حیران کړي چې خدای دې په کوم اړخ لاړو. نو الله دې راولي نسیم جانه. دا خپرونه سرته رسي صرف د یوې جملې سره. قدرمنو وقار د یو داسې فیملی او د داسې خاندان سره تړلی قدرمنو چې مور کونډه او دا خویندې یتیمانانې دي. نو چې چېرته هم دی وقار دعا به ورته کوو چې الله پاک یې راولي د چاپېرچل هغه ټولو خلکو ته هم وایم چې چېرته هم ستاسو نظر په یو داسې ماشوم ولګېده چې دغه تصویر او دغه رنګ روغنې په وقار بالکل فټ کېږي نو په دې اوږه ولې لاس کېده او د غوږ کې ورته غلي شانت وي چې د کونډې زویه تا سره تړلې شهزادګۍ لیونۍ شوې، کور ته لاړ شه.